مشرانو اوریدونکو مسلمانانو د دین پتنګانو او د خدای د دین د قافلې سالارانو الله پاک ابراهیم خلیل الله علیه السلام مونږ ته د پیروي حکم کړی دی الله وی ان ابراهیم کان امه و یقینا ابراهیم علیہ السلام خو یو داسې معلمو چې خلکو ته د خیر تعلیم ورکړو خلکو ته د خیر تعلیم ورکړو او عملی تعلیم ولا ورکړو کم کور کې چې سترګې وغړولې هغه د بت پرست کورو ا د بت فروش کورو او هغه کور کې ابراهیم علیه السلام بت شکن الله پیدا کړی اک والد ته د توحید دعوت ورکړی او چې کله هغه خبره نه ده منلې نو ابراهیم د خپل رب د پاره خپل اپره خو اب د پاره رب نه د پرې خوده او بابا جی ته وی سلام علیک بابا جی ما خطا ته د توحید تعلیم درک او د شرک برایي او تردیدونه مې د توکړو خبره دې سمجھ ته نه راځي بابا جی ته موحد نه جوړېږي او زما د شرک نه بایکاټ ته بابا جی ستالا را جدا او زما لارا جدا بابا جی ستالا را د شیطان دا او بابا جی زما لارا د رحمان دا ته چې د شیطان لارا نه پرېږدې زبه هچرې د رحمان لارا پرېږدما پلار سره بایکاټ کړ دا مونږ ته څه سبق شو مونږ ته دا سبق شو وای کستا نږدې خپلې خو چې مشرکانی او د دین دشمنانی بیا ورته دا نه وایي چې دا زما خپل دی دا بیا ستا خپل نه دی ستا خپل خو یو هغه دی چې د وینې دی او یو هغه دی چې ستا د کلمې رور دی دا هغه وینې رور به هم خیال ساتي خو چې د وینې رور د دشمن شو بیا یې ورته څه کوي بیا ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته سوا خبرې کوي وای انی اراک وقومک فی ضلال مبین وا بابا جی تو ستا دا قوم ټول گمراهان یې گمراهان یې شپ نه کوي صفا سوتره شپ تعالی ورته وای وای ټیک ته چې زما پلار خو ته چې بابا جی گمراه زما استانه کی چې تر توحید خبره نه مانی زستاده بسنګ مانم سوال نه پیدا کی بایکاټ او کو پلار سره ها اوس په خپل وطن پریدي قال او ابراهیم علیہ السلام انی ذاهب الی ربی سیهدین وی زه خپل رب ته زما لار براته وخی آغا ابراهیم خلیل الله علیہ السلام چې د خدای د دین د پاره عراق وطن پر خود دې شام او فلسطین ته تللی دی د عربستان سیرا ته تللی دی تا د ګناه کور نه دی پرېښودی د نیکۍ کور ته تللی نه یې تا د دروغو کار پرېښودی نه دی د رښتیاو کار ته تللی نه یې تا د خیانت کارونه پرېښودي نه دي د امانتدارۍ کارونو لا تللی نه یې د جهالت تیاري دي پرېښودي نه دي د علم رڼا پسې تللی نه یې او تو وایې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم. وای درود شریف چې الله ابراهيم عليه السلام باندې هم داسې رحمتونه ولېږي څنګه چې په محمد صلی الله علیه وسلم داغه په اولاد لګړي. خو سوچ ته وته نه دی کړی. دا ابراهيم عليه السلام چې الله را یادوي او په مسکی په رحمتونو لپاره دعا وکړي نو ستا هغه کار ته سوچ نه دی کړی چې هغه خپل وطن پرې خو دی تا د ګناونو نه د توبه وباسله په خپل ګناه دې وجاړل زړه دې نرم شوی نه دی سترګې دې د خدای د یاري اوښکې نه بهیي ته چې د خدای قرآن واورې نو ستا په دې بدن دا ویښته زیږ کېږي نه زړه دې د څه دی ابراهيم عليه السلام ته وګوره نه چې هغه وایي اني ذاهب الی ربي سیهدین خدای دې پاره وطن پرې خدای بیا د خدای نه سوال کوي وای رب هب لی من الصالحین یا زما ربا یو بچی را لرا کې خدای صالح نیک عملا عالم حلیم التوا مبلغ او داعی الی الله زویرا لراکی خدای نزیه غواړي د نعمتونو خزانه پاک رب العزت سره دي. الله وايي قران کې وما بكم من نعمت فمن الله بنده ځان ته سوچوکا نعمتونه به نشمار لشي خدای در باندې اس به ساد نعمتونو باران کړي دے پکار د چې جبادي د شکر نه لوند شي خو استاد خلین نه شکرې راوړي. الله نے سوال کو یا الله صالح بچی را تراکی الله وی فبشرناه بغلام حلیم منگا ابراہیم علیہ السلام تا زیر ورکا طالبا اللہ بچے در کئی خوغب دیر تحمل والی مستقل مزاج بوی عالم بوی ستا پا قدم بے قدم اخی جوان با پا دین باندے تیروی. الله نے بچے غوښته دی خدای والا بچے ورکړي بچے را لوي شوی دی چې بندا ګیره سپینه او عمر ډیری او الله والا بچے ورکی هغه کار ترا ظلمې شوی کنه د پلارس دوګي ملګری کنه سوره خوږي خلک وای کنه دا د مونږ یو بچی دی وای دکه یو دی سوره خیال ساتي سو کو ته تکلیف نه رسي خپانه شي هغه په خدای نه غوښته بچي 13-14 سال عمر ته تقریبا را رسیدل دي هغه بچي به قرباني کیږي. اللہ کو پیاری ہے قربانی قربانی و تزکوی چه دخده قرب حاصلیگی دخده قرب بدتا حاصلیگی خوکد نفس پا خواہشاتو دے چاڑ راخ کلا تو خجومات ترازی خدای تو ایاک نعبدو ایاک نستعین اهدنا الصراط والمستقیم خدای توئی صراط مستقیم باندې مروان کې چې بهر دې بیا دې ځان نواګي لري کړی نفس او شیطان د تچ سوینو هغه دې شروع کړی. مسلمانی تشد جمعات پورې ساتل دا الله ری پنی کو کا خدای دې پنی غواړو دا څه چل کې دا لا سکے ته پنیغه دی پام شاه صراط مستقیم دی نصیب شاه زړه دی نرم شاه سترګې د خدای دی یاري وبایګه نیکو ته دی پام شاه د بدون رستا پړه کې خدای نفرتونه پیدا کی
دا دې څه جوړ کړي دي څه کوې ورسه نه کوې الله وایي فلما بلغ معه السعی کله چې ورسېد اسماعیل علیه السلام د منډو تړو او د کوششونو عمر ته اسماعیل علیه السلام ښکلی ځوان باباجي په خوب ویني اوسه د پیغمبر خوب وحي د بل چا په خوب دین نه ثابتېږي د پیغمبر په خوب دین ثابتېږي هغه وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری وا زما بچوړیا ګوره سوره خوب وایي تم دې خپل زوی ته وایه وا زما بچوړیا چل خی مونږ ته قرآن دی خو ته دی خوا راشه ای د دغه داسې ای خدایه شته په خوږ نوم خو تعالی که نه پسته ورسره کو کې دی شي قسم شه زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار غر کې جوړ کی پسته زور دې په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار غر کې جوړ کی پسته نرم سره وکړئ بچې دا کارونه موږ سره ګورې نه ښایي بچې موږ له داسې ځای کې ناسته پاسته زموږ د سپینې جامې سره نه ښایي ګورې او که نه بچې که مارغان الوځي خلک ورته ګوتې نه نیسي بچې خو بچې چې مړه والوځي نو هر څوک ګوتې نیسي وایي هغه دی والوته بچې نو بچې موږ مسلمانان یو موږ سره د اسلام نسبت دی هسې نه چې کافران را پورې وخاندي بچې ګورې هسې نه چې زموږ د وجې څوک د خدای مکه د دې دین نه بل خوا لړ نه شي او که نه بچې وا زما بچوړیا زوینم په خوب کې تا علالوما پنظر ماذا ترى بچی استا سره دا بچی بل خبره نشو کول ابراهیم علیه السلام خلکو ته خی چې ګوره زما دا بچی صرف زما جسمانی بچی نه رہے دا زما روحانی بچی هم دی دا زما اخلاقی بچی هم دی دا زما روحانی او اخلاقی او جسمانی بچے هم دے صرف جسمانی نه دے چې تا ته وایي ښه بابا جي ته ځه او زه در پسې راځم او ښه بابا جي سوچ په پې وکړو په دې خبره داسې نه وایي خپل بابا جي ته وایي یا ابت افعل ما تؤمر بابا جی تا ته چې څه حکم شوی دی نو وایي کا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین تب ما عمومي کا الله غواړي زه د خدای په دین باندې په عمل کولو کې تا ته ډېر کلک کاره شمه کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی وی اسماعیل علیہ السلام تدا ادب چا کھولے ہو یہ فیضان نظر تا یا مکتب کی کرامت تھی وی داد بابا جید من نظر ہو یا کہ مدرسہ کے ہوتا استاذانو دو قربانے سبق خود لے ہو دا د خدای فضل او دا د خدای احسان چې بابا جي له خدای چې څنګه زوی د خدای نه غوښتی و هغسې ولا الله ورکړی د قربانۍ نه موږ ته دا سبق دی لکه څنګه چې څاروي موږ ته غاړه کېښوده دقسې به د خدای حکمونو ته غاړه ږدو څنګه چې څاروی زموږ تابعدار دی دقسې به موږ د خدای تابعدار یو څنګه چې موږ خپل تعلقات الله سره په عبادت سره مضبوطو دغسې به د مخلوق سره خپل تعلق په ښو اخلاقو سره مضبوطو هسې نه چې زموږ د ژبې او زموږ د لاسونو چاته ازار ورسي الله دې موږ خپل تابعدار وګرځي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین